له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ادارې مسؤلین ننګرهار کې د سېلابونو له امله د مالي او ځاني زیانونو خبر ورکوي. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ادارې د نشراتو رئیس محمد یوسف حماد وایي د ننګرهار په هسکه مینه په چراګام او درنرو ولسوالیو کې د سېلابونو له امله یو تن شهید شوی، 12 کورنۍ زیانمنې شوي او دغه راز د 10 جریبه کرنیزې ځمکې حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي دي. د ننګرهار ولایت د هسکه مینه ولسوالۍ په شپوله او ګورګوري سیمه کې، د درنور ولسوالۍ په صفر کلا سیمه کې او د پچرګام ولسوالۍ په سلیمان خیل سیمه کې د سیلابونو له امله یو تن شهید، یو کور په قسمي ډول، یو دکان په بشپړ ډول او یو پل ویجاړ شوی دی او ترڅنګ یې 15 څاروي تلف شوي دي. د 10 جریبه کرنیزې ځمکو حاصلات له منځه تللي او په ټولیز ډول 12 کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوي دي. حماد دغه راز وایي له زیانمنو شوو سره بیړنۍ مرستې ترسره شوي او اوس عملاً سروې روانې دي چې د سروې له بشپړېدو وروسته به زیانمنو شوو کورنیو سره اړینې مرستې ترسره شي. د ننګرهار ولایت له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلینو زیانمن شویو سیمو ته پر وخت رسېدنه کړې، د هغوی سره بیړنۍ مرستې تادیه ترسره کړي دي او په راتلونکي کې د لا زیاتو مرستو لپاره د همکارو مؤسساتو همداراز په خپله د ولایتي ټیمونو په همکارۍ په زیانمن شویو سیمو کې د سروې بهیر دوام لري چې وروسته به د دوی سره اړینې مرستې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار کې تر دې وړاندې هم د ورښتونو او سیلابونو له امله له زیانمنو شوو کورنیو سره د حکومت ترڅنګ ملي او نړیوالو خیریه موسسو بېلابېلو برخو کې مرستې کړي دي.